د اوبو او انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور په خپل کاري دفتر کې د ننګرهار له والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند سره وکتل. په دې کتنه کې ننګرهار والي د برېښنا برخه کې د ننګرهار د خلکو پر اړتیاو خبرې کړي. په ورته مهال د اوبو او انرژي وزیر ننګرهار والي ته ډاډ ورکړی چې د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره به د اوبو او انرژي پروژو د پلي کولو په برخه کې د هغه ولایت د خلکو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه وشي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري سره په هیواد کې د یونیسیار ادارې عمومي رئیس عرفات جمال د لیدنې پر مهال په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې وکړې. د یونیسیار ادارې رئیس په خپلو خبرو کې د امنیت تامین د فساد او نشهیي توکو مخنیوی د اسلامي امارت له مهمو لاسته راوړنو څخه وبلل او همداراز له ولایتي ادارې مننه وکړه چې مرستندوی ادارو په ځانګړي ډول د دوی همکارانو سره پیاوړې همغږي او همکاري لري. د ایران اسلامي جمهوریت له لوري د عامه روغتیا ریاست اړوند خاتم الانبیا شکر ناروغانو درملنې مرکز سره د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اړینو وسایلو او موادو مرسته وشوه. ننګرهار امنیه قومندانۍ منصوبینو د تېرې یوې اونۍ په لړ کې د ولایت په مرکزه ولسوالیو کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال زیاته اندازه نشهیي توکي نیولي دي. مسؤلین وایي دغو نشهیي توکو په تور 6 تنه د 4 ارادي موټرو سره یو ځای نیولي دي. او د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د زمري په 8 او 9 نیټه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزني، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل ورکړی.